خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. مصنف رحمه الله د دې باب په آخره کې دا مسائل ذکر کړي. نو فرمایي چې په دې باب کې دا مسائل شته دي ته ورته غوږ کېږده. اول دا چې الخوف من الشرک، د شرک نه ویره، ځکه چې دا ډېر لوی مصیبت دی او انبیاء کرام ترې نه یېرېدلي دي او د خپلو بچو د بچاو دعاګانې کړي دي چې الله د شرک نه وساتي. بله فایده پکې دا ده چې لکه شرک په دوه قسمه دی. نو هغه مخکې موږ بیان کړو چې یو شرک اکبر دی چې مخرج من المله عن المله، د ملت نه انسان د ملت اسلامي نه خارجوي، کفر کې داخلي. او بل دا چې شرک اصغر، نو هغه دې ته وایي چې ګناه کبیره ده، ډېره خطرناکه لویه ګناه ده، خو دومره ده چې انسان د ملت اسلامي نه خارجوي. بل دا چې رسول الله فرمایي چې اخوف ما يخاف منه على الصالحين، لکه رسول الله فرمایلی چې اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. همدارنګه قرب الجنة والنار، ور او جنت او جهنم ډېر نږدې دی، ځکه چې مشرک ته الله ور ورکوي او موحد الله سبحانه وتعالی جنت ته رسوي. همدغه رنګه انه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنه، څوک چې د الله سبحانه وتعالی سره ملاو شه او شرک یې نه وکړی نو جنت ته به داخل شي. او چې څوک د الله سبحانه وتعالی سره په داسې حال کې ملاو شه چې د شرک مصیبت په خپلو ولو بار کړی و، دخل النار، اور ته به داخلیږي ولو کان من اعبد الناس، اگر که ډېر عبادت گزار وي. دې باندې تاسو سوچ وکړئ زما محترم ورونو، په چا مد وکه کېږئ، د چا په پټکو مد وکه کېږئ او په دې ملنګانو او په دې چرسیانو باندې مد وکه کېږئ. دا د الله سبحانه وتعالی دښمنان دي، د دین لړمانان دي، ماران دي او ډاکوان دي، د مسلمانانو عزتونه او مالونه تباه کوي. په یو نامه او بل نامه باندې د اسلام دښمني کوي. نو هر څومره عبادت گزار چې خو چې د په زندګۍ کې شرک وي، د شرک بیماری په ده کې وي، نو لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اوښ به د ستنې په ستومه کې ورننوځي خو مشرک جنت ته نشي تللی. په دې ځان پویه کوي. همدارنګه په دې کې دا مسله هم ده چې المسألة العظیمه سؤال الخلیل له ولبنيه وقایة عبادة الأصنام. خلیل علیه السلام، ابراهیم علیه الصلاة والسلام، هغه ډېره لویه دعا کړې ده. باندې سوچ وکړه چې وجنبني یا الله ما بچ کړي د شرک نه، وبنیه زما بچیم د شرک نه بچ کړي. همدارنګه اعتباره بحال الاکثر، لکه ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې رب انهن اضللن كثيرا من الناس، ای ربا دی بوتانو او دی شرک خو ډیر انسانان گمراه کړل، ډیر انسانان گمراه کړل. دا حقیقت دی. سوچ وکړئ زما محترم ورونو، په معاشره کې نظر واچوئ څومره انسانان دي چې د لوی الله سره شرک کوي، څومره انسانان دي چې د لوی الله بې ادبي کوي، څومره انسانان دي چې د الله سبحانه وتعالی سره زیارتونه شریک کړي دي، قبرونه سره شریک کړي دي،
پیران یې سره شریک کړي دي، مریدان یې سره شریک کړي دي، تر دې چې چرسیان یې سره شریک کړي دي. څومره ظلم روان دی. الله فرمایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان نه لري دا خلک خو شرک. وما یؤمن اکثرهم، ایمان نه راوړي اکثر د دې مگر شرک کوي. شرک سره خو ایمان نه قبلېږي، نو اکثر مشرکان دي. د دې مصیبت نه ځان خلاصول پکار دي. د دې وجې نه پیران پیر وایي کیف تقول لا اله الا الله وفي قلبك كم اله. ته څنګه لا اله الا الله چغې وې او ستا په زړه کې څومره الهه دي. پیر ستا په زړه کې اله دی، زیارت ستا په زړه کې اله دی، پیر ستا په زړه کې اله دی، مرید ستا په زړه کې اله دی، فقیر ستا په زړه کې اله دی، بزرګ ستا په زړه کې اله دی. تر دې چې د چرسي نه میریږي. چرسي نه میریږي. ما خپله یوه واقعه لیدلې. د یو بابا ملنګ راغی، موږ هغه وخت کې ډېر واړه وو، او دا خلکو ته راووتل، چا ورته یو څیز راوړو او چا ورته بل څیز، او بزرګ راغلی دی، او هغه تک تور و، دا سر یم تور و، دا مخ یم تور و، چرس یې څکلي و، لاسونه یم تور و، او سم خمار و خمار. او چې د مانځه وخت راغی نو قبلې ته شا کړله او مشرق ته یې مخ که. ما لې ښه خوند یې وکړه، دا ستاسو بزرګ دی. زما محترم ورونو، د خپلو عقیدو اصلاح پکار ده. دا بزرګان نه دي، دا ظالمان دي، چرسین دي. دیو نه ځان ساتل پکار دي. همدارنګه په دې کې معنا د لا اله الا الله معنا دا ده چې یوازې د الله عبادت، د الله سره به شرک نه کوې. همدغه رنګه فضیلة من سلم من الشرک، څوک چې د شرک نه محفوظ پاتې شه نو یقینا چې دا کامیاب شه. ځکه چې من مات، څوک چې مړ شه ولا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، او د الله سره شرک نه وکړي جنت ته به داخل شي. الله سبحانه وتعالى دې زموږ استاد د عقیدو اصلاح وکړي. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.